او په ټول باجوړ کې هغوی کرپي لګولې ده. به برپور احتجاج کوو او موږ به ټول باجوړ بلاک کوو. د 11 بجې اوس لږ ساعت پس کرپي ولګي نو هغه خلک به څنګه راوځي؟ لکه چې تاسو یو ځل بیا څه شی جوړوئ خو دې قوم له خو لږه موقع ورکوئ. خو دا د اوس نه زموږ فیصله ده چې موږ به په خپل ځای باندې روډونو ته راوځو او موږ ډي سي ته وایو چې دا خپل اډر واپس فوري والي، ځکه چې دا چې د ریاست او د ریاست د ادارو د حکومت دا آئیني قانوني او اخلاقي فرض دي چې هغه خپلو شهریانو ته امن ورکړي، سکون ورکړي او تسلي ورکړي. خو موږ په دې خبره ډېر سخت افسوس کوو چې یو ځل بیا د 25 کالو کړاوونو، تکلیفونو، دردونو نه پس زموږ ریاست حکومت د ریاست ادارو زموږ د باجوړ د ولس د یو نوي سر نه د زورولو، د تکلیف کولو، د پریشان کولو دپاره یو نوې کیسې کوي او یو نوې اقدامات کوي. او په کې نن چې کوم صورتحال دی هغه دا ده چې پرون نه د هغې متاثر علاقو زموږ د مامونو نه په ډېر لوی تعداد کې متاثرین را روان دي. نو د هغې متاثرینو دپاره د کډوالو دپاره هم د حکومت او انتظامیې سره هیڅ انتظام نشته چې هغوی له د رهایش دپاره، د هغوی د خوراک څښاک دپاره، د هغوی د علاج معالجې دپاره یا نور څه بندوبست او انتظام یې کړی وی. د هغې نه علاوه لوی ظلم دوی دا وکړو چې بېګا د شپې چربان یعنې بالکل خبره رات و رات ډي سي صاحب یو اعلامیه جاري کړې ده او په ټول باجوړ کې هغوی کرپي لګولې ده. نو دا یو ډېر مطلب دا دی چې د دې مذمت هم موږ کوو، یو ډېر افسوسناک او یو ډېر دردناک او د دې قوم په هغه درد او په تکلیف کې دا نوره اضافه ده بلکې دا هغه د قوم په زخمونو باندې مالګې دوړول دي. نو موږ د دې مذمت هم کوو، د باجوړ ټول ولس د دې مذمت کوي، باجوړ امن قامي جرګه د دې مذمت کوي او موږ ډي سي ته وایو چې دا خپل اډر واپس فوري والي، ځکه چې دا ډېر یو عجیبه غونده کې خبره ده. خلک را روان دی هلته کې اوس هم په یو ډېر لوی تعداد کې خلک په هغې متاثره علاقو زموږ د معمول چې کوم برې علاقې دي او کوم کې یو ډېر لویه خطره ده د جنګ او د جګړې، هغه خلک راوځي. خو چې د 11 بجې اوس لږ ساعت پس کرپي ولګي نو هغه خلک به څنګه راوځي؟ لکه یا مطلب دا ده چې نن سکولونو ته هم تعلیمي ادارو ته هلکان تللي دي، دغه هلکان چې ماشومان چې سکولونو ته تللي دي، خپلو تعلیمي ادارو ته تللي دي، هغه به واپسې څنګه کېږي؟ نو دا یو ډېر لوی لکه زما خیال د یو ریاست دپاره داسې قسم اقدام کول دا یو ډېر لویه د افسوس خبره ده، د شرم خبره ده او دا ډېره یو عجیبه غوندې خبره ده چې هېڅوک هم د دې په دې فلسفه او منطق باندې نه پوهېږي. نو موږ د دې مذمت هم کوو او موږ دا خبره هم کوو چې دا په کوم انداز کې دوی دا مطلب دا دی چې دا خپله یو تماشه او ډرامه، خوني ډرامه بیا شروع کوي لګیا دي. موږ باجوړ ولس بلکې زموږ سره به په ملاتړ باندې ټول KPK او د پاکستان عوام ولاړي. موږ دا واضح کول غواړو چې کو په دې نوې خوني ډرامه کې زموږ د باجوړ د ولس عام سړي جان، مال او عزت ته په هغې باندې تیری وشو، د بېګناه خلکو وینه توی شوه. نو دا زموږ د باجوړ د ولس فیصله ده، دا د باجوړ امن قامي جرګې فیصله ده او دا د اوس نه زموږ فیصله ده چې موږ به په خپل ځای باندې روډونو ته راوځو. ټول ولس به انشاءالله موږ په روډونو باندې د سپینو جنډو سره ودرېږو. نور موږ د دوی د خوني ډرامې برداشت کولو ته تیار نه یو او دا نن چې کوم عمل کړی دی نو موږ د دې برپور غندنې هم کوو او مذمت هم کوو او په دې باندې مې حیران یم چې یو ریاست او د ریاست ادارې مطلب دا چې په توره شپه باندې خپلو شهریانو ته دومره لوی تکلیف ورکوي، درد ورکوي. مونږ ډي سي ته وایو چې دا خپله کومه چې د کرپیو یو بالکل غیر منطقي چې عقل یې نه مني، منطق یې نه مني، دلیل یې نه مني په توره شپه کې چې دا کومه کرپي د ناپیس کړې ده، دا کرپي واپس کا چې خلک د خپل طبیعت مطابق خیر دی. تاسو چې هر څه کوئ خو تاسو مطلب دا ده چې پته لګي چې تاسو یو ځل بیا څه شی جوړوئ خو دې قوم له خو لږه موقع ورکوئ چې خپل معمولات زندګي ورځ 2-3 کې هغه برابر کړي. نو دا نن چې کوم صورتحال دی مونږ ته په دې افسوس هم دی او مونږ د دې مذمت هم کوو او مونږ برپور مطالبه هم کوو چې دا خپله فیصله دې واپس والي او دې قوم ته دغه کوم خلک چې هلته محصور دی، هغه محصور خلک، هغه غیر خلک، هغوی ته د راوتو یو موقع ورکړي او دا هم ورته وایو چې کوم خلک راوتلی دی یا راوځي د هغوی د رهایش، د هغوی د خوراک څښاک، د هغوی د علاج معالجې او د هغوی د نورو ضرورياتو دی دا حکومت، دا صوبایي حکومت، دا ضلعي حکومت، دا مرکزي حکومت او دا ټول ادارې دی کم از کم د هغې دپاره انتظام وکړي. او یو ځل بیا موږ دا خبره واضح کول غواړو چې که په دې نوې خوني ډرامه کې
زمونږ د باجوړ د ولس عامو خلکو ته د هغوی مطلب دا چې تیری وشو، د هغوی بې ګناه وینه توی شوه، نو دا زمونږ د ټولو اوس فیصله ده چې موږ به روډونو ته راوځو، موږ به بھرپور احتجاج کوو او موږ به ټول باجوړ بلاک کوو او د ټول KPK خلکو ته موږ بیا دا اپیل کوو چې هغه د دې ظلم خلاف زموږ سره ودرېږي. ډېره شکریه او ډېره مهرباني.